ګرانو لیدونکو، نن د اختر نه مخکې زه غواړم چې ځان اختر ته لږ تیار کړم. نو اولي شی چې زه کوم، زما د ویښتو سټایل ته لږ تغییر ورکوم. زما همیشه ویښته اوږده وه، نو دې د لاسه ما دا ځل یې غوښته چې ویښته مې لږ لنډ کړم او یو نوی سټایل هیر سټایل جوړ کړم. او تاسو وینئ چې زما ډېر اوږده ویښته وه پخوا، بیخي دا ځل یې لنډ سو، تر اوږو پورې مې قیچي کړل. دا د اختر د تیاري دپاره ما د خپل ویښته قیچي کړه. سو دلته راغلی ما هیر ډریسر ته، ما خپل نوی هیر سټایل تاسو ته غواړم وښیم. سو ویښته مې خپل لنډ کړل، د اوږده ویښته نه اوس لنډ ویښته جوړ شول. نو څنګه ده؟ سو دا یو که چې ستاسو هم خوښ زما خو خوښ راغی دا نوی هیر سټایل. بیخي لږ بل رقم اوس ښکارم او فرش ښکاري. اوس دا ویښته مې هم چې لږ خراب سي و هغه هم پکې لرې سو، نو بلکل تازه ویښته دي اوس. نو اوس چې ویښته مې جوړ سول، اوس نور کارونه پاتې دي چې هغه موږ کوو. شاپینګ دپاره چې لږ سودا وکړم او په څنګ کې دلته ما غوښتل چې یو کافي وڅښم. نو دلته راغلی یم، نو اولي شی چې ما ته راکوي داسې فورم راکوي چې دا باید ډک کړم چې چېرته اوسېږم، نوم او ادرس. تاسو خو خبر یاستئ په دې وختو کې د کورونا د وجې نه دا کارونه کېږي، دا ضروري کارونه دي او هر چېرته مشکلات مو پکې وسل، نو هر شي کې باید یا اپوینټمنټ ونیسئ او یا د مخکې نه زنګ ورته ووایئ چې موږ دغه وخت کې راځو. زما نوم خو مینه ده، نو زما کافي هم په مینه جوړه سوې ده. دا وګورئ زړه پکې ده. زه دلته د ویسبادن په ښار کې یم فعلا، او دا سایکل مې په ډېر ارزانه بیه کرا کړ. او دلته یو ډېر وړوکی پارک غوندې ځای ده د سټیشن مین سټیشن په څنګ کې. نو دلته همیشه ډېر ماشومان دي، فیملیز راځي یو بل سره دلته کیني، پکنیک کوي. نو زه هم دلته راغلم چې څو دقیقې دپاره زړه مې خوشحال سي که وایي زړه آرام سي. شاپینګ نه بعد سړی بې دغه ستړی کېږي، خو سایکلینګ ته څوک نه ستړی کېږي. ها ګرانو مینهوالو، دا ویسبادن سټي ده. دلته زما ډېر وختونه تېر سوي دي، زه دلته لویه سوې یم تقریبا. نو تاسو ته اوس ښیم چې څومره ډېر بطخې دلته دي. ښکاره کېږي نه، لرې دي. ښه دلته ځو اوبو کې. د ټولې بطخې دي. ته ماشومان همیشه راځي ځوروي دا بطخې. زما خو جانور یا حیوانات ډېر خوښېږي، دا واړه واړه حیوانات ما ډېر خوښېږي. نن ورځ مکمل تیر سو او ما یو څه سودا هم وکړم، مګر زما ټول مکمل د اختر سودا پوره نه سو. نو د دې د لاسه سبا زه ځم بل شاپینګ سینټر ته او هلته کالي اخلم. ما د ځان دپاره دغسې د بیچ یو خولۍ پیدا کړله چې سړی کله ډېر زیات لمر کې چکر وهي، نو دا ډېر په درد خوري او ښه هم ښکاري. I find it really cool. زه راغلی یم دلته ماین ټاون سینټر کې د فرانکفورټ څنګ کې یو بیګ شاپینګ مال ده، ډېر یو ښایسته شاپینګ مال ده. او دلته راغلی یم د اختر سودا دپاره. ما خو تاسو ته ویلی و، خو اصلا خبر داسې و چې
داسې شیان مې واخیسته چې اختر ته په درد نه خوري اکثرا همداسې وي څوک بازار ته بل شی اخیستل دپاره ځي او بل شی په نصیب کې کېږي زما شاپینګ او سودا خو پوره سو له خیر سره سبا اختر ده ځینې نور کارونه چې پاتې دي هغه نو د ښځې فیشن او دا کارونه سینګار په کور کې کېږي نو زما نکروزې پاتې دي نن ماښام ته له خیر سره وخت پیدا کړم نکروزې به ووهمه په لاسو باندې او اوس یو تفریح به وکړو یو چای یو کافي به وڅښو